هغه نن د احمدشاه ابدالي بچیانو ته پیغور ورکوي ولا موږ ته شرم ده. دوبۍ ته او نورو ځایو ته د بلیک میلینګ دپاره لیږئ، د مردګوۍ دپاره یې لیږئ. هلته ولې په پاکستان کې لږ مردګوان دي ستاسو یې بهر لیږئ؟ دغه کوم کارونه چې تاسو له هېواده بهر کوئ، روزانه 10 لکه 8 لکه کسان له پاکستان نه وځي، ولې پاکستان نه جوړوئ؟ ولې دا خبره نواز شریف ته نه کوئ؟ ولې د فوز مشرانو ته نه کوئ؟ ولې قایض القضات ته نه کوئ چې کله ریټایر شو په سبا باندې لاړ لندن ته؟ د تا د ملک چیف جسټس قاضي، لوی قاضي، هغه د وظیفې نه وروسته یوه ورځ پاکستان کې نه تېروي. دغه افغانان چې پاکستان ته تللي دي، اوله ګټه پاکستان ته د ټول اروپا او امریکا د عبدالله ورور ناسته. دوی په پاکستان کې د هجرت ژوند تیر کړی، موږ تیر کړی، د موږ خلکو، د موږ مجاهدینو، د موږ غازیانو هلته داسې ژوند نه ده تیر کړی. قسم په خدای چې کله مجاهدین هلته وو په پېښور کې، افغان نجلۍ بې حجابه نه سوه ګرځېدلی، پوه شئ؟ بې حجابه نه شوه ګرځېدلی. تر اوسه پورې په شمشتو کې لاړ شه، بې حجابه ښځه نه شي ګرځېدلی. موږ هلته داسې ژوند نه ده کړی چې تاسو موږ ته ګټه را رسولې. موږ خپلې خاورې ته راغلي یو، خپلې خاورې کې ځان ته د خټو کوډلۍ جوړې کړي دي، په ډېرو لرو لرو دښتو کې مو جوړې کړي دي. د برق بل چې تاسو ته 15% غلا کوئ، افغانانو پوره درکوه. اوبه موږ خپل کویان ویستلي دي، ټاکس او مالیه دا اوس هم افغانان درکوي، له همغه وخته یې درکوي. د جهاد په وخت کې د امریکا له شټینګرو نیولې تر خیمو، تر بړستنو، تر شین چایه پورې غلا کړی ده. تا موټروې له کومه کړله؟ تا ته به چې امریکایانو غوا درکړله، نو په غوا کې به د نیم غوږ موږ ته راکوه، نور به مکمله غوا د تا وه. که به امریکایانو د مجاهدینو دپاره اسونه درکړه، په اس کې به د اس د لکۍ او ویښته مجاهدینو ته ورکوه. تا ته به شټینګر راتلل، تا ته به په میلیونونه اسلحې راتللې، د میلیونونو. ټول عرب نړۍ یوازې د قربانۍ په اختر کې 2 میلیونه تر 3 میلیونه حلال کړي پسونه پاکستان ته راتلل. تا ماجرو ته صرف د پسونو یو غږ ورکوه. تا په میلیونونو خیمې، په میلیونونو بړستنې، تا موټروې په څه شي جوړه کړه؟ زه چې کله زما پلار چې پاکستان ته مهاجر سو، پاکستان غیر له ویګن نه بل موټر نه درلوده. تا به بیلچه کې وږو مرچکۍ ټکوه، خوړه به دی. تا کیک او مټایي او جلبي نه پېژندله، تا نرۍ وریجې لا نه پېژندلې. د تا په غټو وریجو په دلده باندې ګزاره وه. لومړني هوټلونه چې په پنجاب، کراچۍ، سند او په پېښور کې جوړ شول، افغان کابلي رستورانونو په نامه باندې تا کابلي پولاو وپېژانده. تا هغه وخت کرښې خوړلې. تا هغه وخت ته به د ویګن موټر ته چې څوک وخته، د 100 لوټ ماتې به یې نه درلودلې. سلګون پاکستاني کلدارې به د تا بانک نه شو ماتولی، افغانانو به په جب کې بنډلې ګرځولې، پوه شولې؟ ته هغه وخت راجګېږې وایي ماجرو پاکستان د ماجرو میلمستیا وکړه. ته په خپله که په ټول پاکستان کې، په پنجاب کې، په دې ځایو کې چا ماته د دوی بیټک وښوده، زه انعام ورکوم. ته کله بیټک لرې؟ تاسو په اختر کې کله د یو بل کور ته ځئ چې چای وچکئ، د باندې سلام علیکم، اختر مبارک شه، اختر مبارک شه. دا پستا، بادام او جلغوزي، دا شیونه دا تا زده کړل. ته چې د افغانستان په پاسپورټو د دغه انقلاب نه تا څومره استفاده وکړله، او ټول اروپا او امریکا ته تر وزیر اعظمه پورې د کاکړه پورې دی په افغاني پاسپورټ امریکا ته تللی. تا خو به چې له 400 نه پېښور ته لاړې وایي، زه یورپ ته لاړلم. اوس دغه خلک راځي موږ ته پیغوریزه لهجه کاروي. سیده ماجر افغانان زما خپل ورونه دي، دا خاوره ده، هغه هم خاوره ده، خو هغه محکوم افغانستان ده. هلته دا ته چې ما ته ماجر وایې، د تا عزت چیرې ده؟ په سوات کې چې په پاکستان افریشان وکړه په 2014 کې، ته خدای دې تا ښځې یوې نه وړلې؟ وزیرستان یې لوټه نه که په میلیونونو. دا ته چې نن ما ته ماجر وایې، په خیمو په ټینټو کې تر اوسه پورې نه یې پراته دغه فوجیانو ماجر نه کړلی؟ کوم برخورد له تا سره وکړه چې ته فوج ته زنده‌باد وایې او ما ته ماجر وایې؟ بې غیرته. په ځنګل کې وایي 3 غویانو، 3 د هغه پې زور نه رسېده د زمري، چې دا 3 دانو ته به زه څنګه ورځم؟ دا واوره ښه، زمري زور نه پې رسېده. دا 2 غویانو ته ویل چې دغه یو تاسو کې برک ده، دا خوند نه درکې کوي، دغه نه به م زه خلاص کم.
او دا دوه نور ورسره ومنله براک غویا یې لاړه د زمري خوراک سو یو هفته نیمه خپلې مزې او چرچې وکړې بیا یې سپین غویي ته وویل وایي دا تور تا سره خوند نه کوي چې جوړه روانې ځکه په دواړو یې زور نه رسېده تور یم یو هفته خپله میلمستیا کړله سپین ته ورغی وایي که ته اصل وای ته به له خپلو ملګرو سره درېدلی وې راځه نن په ما او تا باندې هماغه لوبه روانه ده تا د چارسدیوال په نوم ما د ماجر په نوم سره بیلوي د لر او بر دروغجن چغې دي چې وهلې نن د حقیقت معلوم شو چې ته افغان ته مهاجر وایې افغان ته مهاجر وایې وایي چې د بدامنیو لامل دا ده دغلته ته احمق او رزیلې چې ته پوهېږې نه چې د تا دښمن هغه څوک ده چې بنګالیانو ته پرتګونه وویسته نن ته د دومره لوی نشان دومره لوی نوم سره چې خیبر نوم انګریزان اخلي بچیان پې باندې غلي کوي نن د هغه خیبر بې غیرته ځوان د بنګال پتلونستلې فوجي ته وایي ته ټیک وایې ته د شرم په نوم څه لرې کافر دي که داوړ دي که مسعود دي که وزیر دي ټول دا افتخار لري که کرک دي دا افتخارونه لري نن دغه بې غیرته ځوان چې دلته یې لږه پوڅکۍ ګیره پرېښېده او کناټي پورې تمانچه زړېږي دا یې وایي ټیک وایه او هغه د په ورور د تا په عزت د تا په شرف باندې لوبې کوي ته لاړ شه په همدې پېښور کې یو هندوستاني ته ووایې چې ته مهاجر یې چې همدا پنجاپی د غاښونه در باندې باسي که نه ته دومره بې غیرته چې د واګه بارډر خلاص ده هندوان د عبادت او د تجارت دپاره آزاد پاکستان ته راځي او دلته فوج سلامي ورته وهي خو د تا خور او مور د تا خور او مور د تا د بدن اعضا د تا پښتون رور چې په کندهار باندې درنه بیل کړی ده هغه د تا مریضه خورکۍ له لاسه نیولی یا سرطان یا د ګردې مریض یا شکر یا د سترګو د علاج په خاطر باندې زرګونه ډالر د پاکستان سفارت ته نه اخلي بیا په تورخم کې پتنکلي پنجان بنګړي په باندې ماتوي بیا په تا بې غیرته پښتون باندې تر شفاخانې پورې ځي په لاره کې شل جای پولیس کوي او ته د اوس لا ناستې ما ته ماجر وایې ته څومره بې غیرته دا سبا که د کوزې پښتونخوا او پښتنه خور راشي او دلته په چک پاینټ باندې طالبان ودروي قسم مې دی په الله چې زه دا طالب ژوندی پرې نږدم ته دومره بې غیرته چې له بره پښتونستان نه له بره لوی کور نه د تا خور د تا پښتنه خور د تا ملاله خور چې انګریزان او امریکایان مات کړل هغه د مریضۍ په حالت کې په ملا کوپه د سرطان په کینسر په ناروغۍ اخته د تورخم په بارډر کې بنګړي ماتیږي او ته بې غیرته ورته ناست دی ته هیڅ حرکت نه کوې تا ته زهر نه دی په کار زه تا ته څنګه ازادي واخلم ازادي هغه څوک اخلي چې احساس ولري ضمیر ولري وجدان ولري د دوه بوجې دالو په خاطر باندې ته دومره بېننګه شوله چې ته نن له همغه پنجابي سره لاس یو کړی ده وایي چې په ماجر د لاړ شي پاکستان کې به امن راشي په والله چې ټول پښتانه ووژنیم که د تا په خاوره کې امن راشي چې ټوله 400 ګوره په 400 کې سلګونه خلک ووژل د کالتوسو پیسې هم تا نه واخیستې چې ټول خیبر ټوله شنغر په یو ورځ دا فوجان مړه کړي د دوی زړه نه یخېږي او نه به د تا په کور کې امن راشي تر هغو به ته په بدامنۍ کې ژوند کوې تر څو ونه وژل شې ته راجیګ سولې د ټي ټي پي او څو مجاهدین چې په شهیدان دې راونیول په تیږو باندې دې وویستل دومره بې غیرتي مه کوه 20 کال همدغه فوج کتل د پاکستان د امریکا ډرون الوتکو په وزیرستان باندې بریدونه کول ته چیرته وې ولې د تا د فوج د امن خبره ونه کړله هغه وخته ولې راجیګ نه سولې د فوج ته دې ونه ویل د امریکا دغه لارو کانوایونو کالتوس مه پرېږده د افغانستان کې زما پښتانه ورونه وژني بې غیرته خو تا محصول اخیسته تا ټکس اخیسته تا کاروبار کو تا د پوډرو قاچاق کو یا ورځ د پنجابیانو ته ویلې چې د امریکان دلته څه کوي دا خو بدامني راولي دا اوس چې په پېښور کې امریکان ګرځي او سکیورټي پاکستاني فوج نیولی بې غیرته رزیله تا یو ورځ وویلې چې دغوی موږ ته بدامني راوستې ده 1500 ډرون بریدونه امریکانو په وزیرستان باجوړ په سوات باندې وکړه یا ورځ ته راجیګ سولې د فوج ته دې ویلې چې ته خو د ما فوج زما ټکس اخلي امریکان ولې په ما باندې بریدونه کوي نو بې غیرتي حد لري
قسم په خدای دې دغه پښتنو مرکه په ما باندې اور بل کړی ده. افغانانو په خپله کې سره متحد شئ. زه درته بار بار وایم چې دغه خلک چې د لر او بر خبرې کوي دوی صرف له ارګ نه ډالر اخیستل، دوی 50 کاله له ارګ نه فنډ اخیستی ده. دا چې د لر او بر خبرې کولې دوی په میلیونونو ډالر زما پیسې، زما د ټاکس پیسې دغه غټ خېټو خوړلې دي. نن ولې میلونه راجګېږي؟ نن ولې اچکزای نه راجګېږي؟ نن ولې دا نور خلک نه راجګېږي؟ دغومره خو دې ورته ووایي چې دا مسلمانان دي، روژه ده د خدای په خاطر باندې. د امریکا نېشنلټي په 5 کالو کې چې ته تیر کې، تا په دا نېشنلټي کې امتیاز وکړه چې دا هغه دې څوک واخلي شناختي کارت 50 لک قرضداره شي. خو د هغه تر څنګ موږ هم بې غیرته یو. دغه افغانان چې هلته پراته دي، دغه کوم سرمایهداره چې دوی ته وایم د خدای رویو کوي، تاسو سرمایه دغه مظلوم افغانانو په سر باندې ګټلې ده چې دا مظلومان باسي، دا کراچۍ او ریډۍ والا باسي. تاسو نه به غټ بې غیرته نه چې افغانستان ته نه راځئ. راشئ خپل کاروبارونه دلته وکئ، دلته مځکې واخلئ، دلته مالیه ورکئ. دومره خو به څوک نه درته وایي چې مهاجر یم. هر یو کال بعد خو به د تا په سر زه نه کړېږم، د تا په بېعزتۍ باندې خو به زه اوښکې نه تویوم، د تا په وهلو ټکولو باندې خو به په ما روژه زهر نه تېرېږي. ته خبرې سبا بله ورځ اختر را روان ده، د تا د لاسه زه د اختر په خوشحالۍ په والله که افغانان پوهېږي. ځکه ته زما وجود، زما بدن یې په تا چې درد زه دا درد احساسوم. زه پوهېږم چې ته به په څومره کړاوونو کې وې چې نه کور لرې، نه درګاه لرې، نه مځکه لرې، نه دلته یو پول او پټی لرې، او 50 کاله د ژوند ټوله برخه دې هلته تېره کړې، او اوس درته وایي مهاجره وځه، که کارډ لرې که نه لرې وځه. زه پوهېږم چې ته به هلته زندګي لرې، تا به کور جوړ کړی، ته به یو 5 جربه مځکه کرې، تا به یوه غوا او یو څاروی درو، یو دکان به لرې، او چېرته به کاروبار کوې. چې 50 کاله وروسته تا ته وایي چې له دې خاورې وځه، د تا د سترګو نه به د اوښکو په ځای وینې راځي. دا درد دې زه احساسوم، خو په کار موږ ته شاید آخر به څه کوو؟ آخر دم را باسي. راځه دلته راشه، افغانستان ته راشه. خیر د چغې مه وهه چې په تورخم را واوښتې، ژاړه مه. خپل خاوره ښکل که ووایه چې یا الله تا ما ته هلته رزق راکوه په پردي وطن کې، دلته په خپل وطن کې درنه رزق غواړم. ستا رب دومره غیرتي ذات ده چې تا ته په هغه د اوس ملک کې رزق درکوي، په دغه ملک کې هم درکوي. ته چې راشې تورخم ته ژاړې، نو پروردګار به څنګه تا ته د عزت رزق درکړي؟ سپینه ګیره سړی په تورخم کې ژاړي، د ما کور یې وران که. راشه خانه دې خرابه شه، زمونږ هم کورونه وران شوي دي. دغه جبر چې ته اوس تېروې، دا مونږ په 2001 کې تېر که. راشه خپل وطن ته دې راشه. په تورخم چې هر افغان راوړي، په بولدک باندې که په تورخم باندې، افغان مهاجرینو هلته واورئ، یو وعده له رب سره وکړئ چې نور زه خپل وطن ته ځم. په تورخم چې را واوښتې دا مقدسه خاوره ښکل که، او خپل پروردګار ته ووایه چې رزق تا نه غواړم. قسم دې په خدای دا د کونړ اوبه درته ډیزل کې ډیزل داسې رزق به درکړي. دلته مزدور پسې خلک نفاس ووته، و تاسو په لږو 100 افغانۍ 100 افغانۍ ګټار شی دې پې کېږي، هلته په 2000 باندې نه کېږي. خپله هلته چې ته لاړلې کاکا جانه، تا هلته ونه ژړل، ته د روس د اشغال نه لاړې، تا خیمه نه درلوده، تا کور نه درلوده، تا بزنس نه درلوده، تا تجارت نه درلوده، له دې جنت وطن هغه جهنم ملک ته لاړلې. الله تعالی چې سړي ته عذاب ورکوي، نو هغه پاکستان ته لیږي، ځکه دویم جهنم ده. 40 کې ګرمي ده، برق نسته، ګیس نسته. راشه دلته په یوه دشته کې واړوه، قسم په خدای ژوند به وپېژنې. مریخ ده، مریخ. هلته چې تللې ژړل د نن الله پاک د چیز دپاره لاړې؟ تا د الله په دین باندې غیرت وکړه، الله تعالی هلته ښه ژوند درکړه، کورونه یې درکړه، بلډینګونه او اپارتمانونه یې درکړه، نړۍ دې ولیدله. نن هماغسې عزم باندې بېرته افغانستان ته راسه، له همغه ظالم او کافر نه هجرت وکړه، له همغه ظالم او جابر نه هجرت وکړه، راسه د افغانستان خاوره ښکل کړه. که د تا زندګي او د تا تقدیر بدل نه شو، د ما ګیر او برید به د تا په متیازو باندې بیا زه وخوریم. خو ته همت نه لرې، ته عقیده نه لرې، ته حوصله نه لرې. راځه دا دومره دعاګانې چې هلته کوې چې خدایه پاکستان ټمبم ته خطر ده، راسه هغه دلته وکړه، ځان ته دې دغه دعاوې وکړه. نور خبرې نه لرم. دا تجارانو ته مې ډېر دماغ خراب سوي دي چې دلته راواوړي، له سترګو یې اوښکې تویېږي، سرمایې مې پاتې شولې. د ظالم بچی د فلسطین له مسلمانانو نه لږ زره عبرت واخلئ. ټوله نړۍ ورته اشار سو، سور ور پې باد سو، یو کس لاړه نه، همالته د بمونو لاندې شپې کولې. راځئ له خیره سره، هېڅ مشکل نسته.
د هغه خبیث کټاساري غوندې خلک پیغورونه مونږ برداشت کوو چې د افغانستان په پاسپورټ په لندن کې 14 کاله تیر کړي د هغه آرمي چیف د پیغور مونږ شول وای مونږ دوی سره احسان کړی چې احسان دې کړی ته خپل ډوډۍ نه لري ته خپل په نوبات ګوړه څټې خدای دې غرق نه کلنګ دی اچو پرتګ اغوستل مادر زداکه هغه نن د احمد شاه ابدالي بچانو ته پیغور ورکي ولا مونږ ته شرم ده تاسو خو به ژوندې ما به چټي دې پکې پورې ځان را ځوړند کړی ځانونه سم کوي راشئ مه کوئ مننه جنرال صاحب محترم الله تعالی دومره بې غیرتي جنرال صاحب احساس ته د قدر وړ دی وینا ده بالکل ټکي په ټکي چې د وروره د ټولو افغانانو په ګټه وه د افغانستان په ګټه ده او تواب صاحب اوبه دغه افغانان دی راسي د بټۍ کې چې ښار کې د کونړ په ډیم باندې کار ورته برابروم دا غرونو ته سرنګونه اکدم تیږې ورته الوزم سیمټ به دومره خدای پیدا کړي په دې هغه کې به استاد د سیمټو چارېکارو کې هم په بغلان کې هېڅ چا باندې نه خرڅو همدغه سیمټ راوړو تیږې به ورته په باروتو الوزو دغه بندونه ورته تړو بیخي سیخي ګول پکې لګوم نه مېرمنې غې چې لاړو ډیم مات خو د دوی تاوان ده له دې ننګرهاره به مونږ ورتېر سو ننګرهار ده والا کار دې موږ ته ولیدلو ورته وایي چې راځئ که نه ځتې خو دوی به بار مایپار ته چې رایي ځتې به یې پې ورشنګ وهو لرې که بس تواب صاحب موږ به چې دوی په لنډو باندې لاهور ته ورسوي که نه دا خو خبره ده رښتیا سیخي ګول کارخانې لرو تجارانو ته وایي چې پوستکی به هم در باندې وباسم چې یو کال سیخي ګول هم کونړ ته نه یې ورکړی را چلوی سیمټ لرو تیږه عمال ته ده غر الوزوه کاته هغه کوه څه انجینري خو څه ښکر نه لري همدغه انجینري ده جنرال صاحب دغه پوځیانو ته په پشنمي باندې څه شی ورکوي پشلمه هغه خو به د دوی اوس خدای څه حال 4,500 پوځیان خدای م غرق نه کړه ګلخانان وای پوځ ښه خبره کړې پوځ د ورسې 4,500 کسانو بلوچستانو تېنه نیولي چې پشلمه به یې کړي که نه روزه به ماته وایي دوی خو رښتیا روزې کله نیسي دغه لګا او 4,500 یې نیولي دي جنرال صاحب استر الګاډی کته کړی ده کته سی وای هغه به ډي تکړی میزه زم چې دې کړی دغه اوس 48 ساعت وخت تواب صاحب 48 ساعت وخت ورکړی دی د وژن نه غیر بل کار ورسره باید ونه کی دا 4,500 چې وژني دا 4,500 لکو کې چې د روحي نه خپل بندیان په خوشي کوي خپل بندیان په خوشي کوي نه بندیان لاړه یو سلاویا خو خاره ورغل هغه ما چې تاسو ته ویلي چې روزې نه مخکې اختر راځي هغه مې دغه خو ده دغه شی جنرال صاحب یوه خبره دې بې حکمته نه ده کله کله له ګیره وځي نور دې ټولې خبرې په حکمت کې نه تا داسې موټر لیدلی چې په یو ګیر کې روان وي تا باندې به ګیر نه وځي دا بهرنۍ پالیسي چې ستا کومه ده که نه دا ډېره زیاته کامیابه ده خو ته ډېر زر بېرته ورنه راګرځې داخلي ته نه ده نه ګرځم کومه ده د څومره ټکارې مې وخوړلې زه دې بهرنۍ پالیسۍ نه شاته سولم نه شاته شوی والله بالکل والله بالکل د خیر ډېر ملګري نه پایږي نه دي خبر کنه خو دوی د شعور فکر یا کله کله ګولۍ ختمې سي تا باندې بیا سړي باندې جنرال صاحب سلامونه علیکم السلام دی وبخیر به نوبت هم شاید راغلم مالې د پاکستان د پاره جناسي نوبت معلوم ښه بس مالک پاکستان د ماګه دی پاکستان د څوک وایي چې افغانستان اتم جوړ کړی دی دومره نه ډارېږي که ورته وایي چې په کونړ سیند باندې ډیم جوړوي زړی چوي د خبره په میډیا کې یو بد حالي کہ پانی تو ہو گیا پانی تو ہو گیا زراعت به څنګه کېږي او زموږ ډیمونه به څنګه کېږي فقط یو خبره بله مې اضافه کوم شاید دغه مخکې هغه مو ویلې فهیم صاحب هم وویلی چې موږ باید ټول فکر ما هغې طرف ته باور وکړه مخکې یو لایف ته ما غوږ نیولی او ځواک هم پکې وه او بعضې دا نور ډله پکې وه دا د حواله لنډغرو یعنې ما ته یو پوښتنه پیدا شوله شاید دا د ما پوښتنه تاسو په جواب راکړئ هغوی غني ته فراري فاشیست او دا وی قدرت راواخیستو خپلو ورونو ته یې ورکړو صحیح دی په دې طرف کې موږ هم وایو چې غني داسې دی او غني هغسې دی هدف مې دا دی چې دا د دواړو طرفونو کې د چا خبره صحیح ده چې هغوی ته هم فاشیست دی قدرت راواخیستو خپلو ورونو ته یې ورکړو زه درته وایم هدف مې دا دی چې موږ باید ودرېږه چوشکي ماشوم ورته ناستو په خبرو نه پوهېده هغه چې وایي غني فراري و فاشیست ده زه درته دلیل وایم غني ځکه فاشیست ده چې اتانور په مزار واکمانو
دفاع وزیر په پشقلدوز دو، داخله وزیر عین چنان، نیم حکومت د همدغه ورسره و. نو خود غنی فاشست ده. زه درته وایم دوی چې وایي غنی فرار وکړه، ښه وخت چې زما دفاع وزیر، داخله وزیر، د استخباراتو رئیس یوه هفته مخکې کابل پرېږدي، نو ولسمشر په چا باندې جنګ وکړي؟ هغه هم چې 95% معده یې پلاستیکي، په چا جنګ وکړي؟ جنرال صاحب د ما هدف هم همدا و چې هم وې بوره هم بدنامه، ولسمشر غني دواړو طرفو خو هغه به ورته جواب ورکړی، بد کې چې داسې لایفونو ته ځي چې هغه جواب نه لري ورته لګیایي. لس نفر ودرېږه، هغه وایي غني 3 میلیارده ډالر غلا کړل. صحیح ده، بالکل غني غلا کړل. خای دغه لیستونه چې راوتلي دي د 2 میلیارده د اتانور د دغه هوټل دا 40 میلیارده ډالر چې بغیر اشرف غني نه غلا شوي، دا چا کړي؟ دا څوک؟ جنرال دا پرونه چې پچې نه درلودلې او نن روره بلالمنزلې لري. دا شیرپور چا چور کړ؟ شیرپور کې خو د غني کور نسته نه د کرزي سته. زه تر اخره پورې په لایف کې وم ولا ټوله وتختول، یو خبر درته وکم اخره کې ولا که یو تختولې یا ولا که تختولې ما زناستم بس داسې ماشومان غوندې چاکې ویلې څوک یې وتښتوه؟ خالي د لایف برنامې والا د دې په خاطر چې لایف بره روانو بس دته یې واخ ورکړو، څوک یې وتښتوه؟ کوم دلیل منطقي و؟ عبدالله ته ښه سیاستمدار ویلې، فهیم ته مارشال ویلې، څه شي کوم منطقي ورسره ویلې دي؟ جنرال صاحب دغه پوجانو ته په پیشنامي باندې تاوله شی ورکي خبره د کور من سره راوړیا ته عجبه کیسه ګرمه ده وروره دال موږ سره جوړیږو لوی افغانستان لګیا ده د کابل په کوڅو کې وروره غټې خبرې کوه، په ډیلي غږېږه، په امریکا غږېږه، په مریخ جنرال صاحب په مریخ د خبر نه مې سوال نه مې هدف دا و چې یعنې موږ داخل کې یو بل باندې موږ برنامه جوړه کړې ده د کونړ پرېږده مریخ ته علاقه خپلې خوټې ولېږه ته غلېږې. راځئ چې نن نه بعد موږ او تاسو په خپل منځ کې ستونزې هوارې حل او یو اړخته کړو. ما دا وروستۍ خبره چا نه یې اورېدلې؟ نه انشاءالله نه یې ده اورېدلې. خیر مو نه مشکل نشته. نه هغه څوک نه اوري، نه البته وروسته بیا راوځي. جنرال صاحب پیشنامه نږدې ده، ګولۍ به خورې زو؟ نه ګولۍ مې خوړلې دي، روژه ماتې نه نیم ساعت مخکې خورم. نو هلته خبره ګرمه ده، سال به یې وسوله که زه داسې ډېر ته په تشویق کړم پایجان کې طبیعت خرابه ده، هغه ارامیان پیشلمی نه کوي، شنې لښتې ورته پرې کړي، خو دا څه حال به 100 خو یې توت ته جي کړل. ما مطلب دا نه ده چې پیشمي باندې دې ته ډوډۍ ورکړي او شیدې ورکړي، په دغه لښتو کې مال کومې لښتې به یې تاندې به یې د توت ډېرې ښې دي، هغه زر ماتېږي. کسان ډېر زیات دي. یعقوب صاحب خفه نه شئ، تاسو به دوستان راپورته کوم او دا کوم دوستان دې ته به نوبت ورکړو، دا کوم راز محمد صاحب دی، فرهاد صاحب دی، دې ته به نوبت ورکړو، لنډ خبرې به وکړو. پاچا صاحب ته هم ښه راغلاست وي، به نور دوستان راپورته تقریبا 100 نه زیاتو کسان چې دلته ریکویسټ کړی و. تواب صاحب خو راز محمد رو درته ویل ځان صاحب نه زده کړه کوم دلته ناست خو څه درته ویل؟ ها راز محمد صاحب ویل ما خبره نه اورېدې چې هغه دا خبره وکړه. راز محمد صاحب لاندې لیسنر کې کېناستلی شي او خبرې اورېدلی شي، خبرې هلته هم اورېدل کېږي. مننه. فرهاد صاحب که تاسو سوال لرئ مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلامونه ومنئ ټول، زه چې جوړ به و جنرال صاحب خبرې چې ما اورېدلو د درد نه ډکې هغه ګیلې او هغه کیسې او هغه داستانونه یې وویلي وو. موږ د پاکستان ظلمونه د 1940 نه موږ په سترګو چا په سترګو او چا په کتابونو کې لیدلي. اولنی بمبار د پاکستان تیارو چې کړی هغه په پښتنو باندې کړی، حاجي میرزعلي خان په جرګې باندې. خو نه پوهېږم چې دا پښتانه چې بیا هم نه پوهېږي دا به چا خبره د دالو تاثیر وي. هغوی نه به زه فکر نه کوم چې ګیلې وکړو، موږ باید هغوی لږ وراټو. ګیلې پکار نه دي هغوی څخه، ځکه چې هغوی د هغوی تاریخ د په دغه ټول د تاریخ د 20 کلونو کې څومره پښتانه وژل شوي دي. کوم دوستان چې نوي راپورته کومه چې که نه یې پېژني دوی باید کیمرې خلاصې کړي. حسن خان کیمره دې خلاصه کړه، خفه نه شي. دوستان چې نوي راپورته کوم دا باید کیمرې خلاصې کړي. مهرباني. السلام علیکم. تواب وروره لږ بېځایه ځي کې مو په خیر، تاسو مونږ کشر یې مو خیر، یو خبره مې کوله لاړ به شم.
دا فرهاد په خبره کمپلیټ کړي بیا به وکړي. مننه. ډېره مننه. نو په دې خاطر باندې د دغو خلکو په ذهنونو باندې ما دا خبره مخکې هم کړې ده، 70 کال د دوی په ذهنونو باندې کار شوی. د پاکستان نصاب باندې دوی درسونه ویلي، د پاکستان په مدارسو کې اکثره مدارسو کې دوی درسونه ویلي، د پاکستان څخه په لاهور او په پنجاب کې دوی ډوډۍ خوړلې. دوی نه که چېرې موږ د ښه تمه کوو، زه فکر کوم چې دا به زموږ لوی اشتباه وي. که چېرې موږ د دوی څخه دا تمه کوو چې دوی به راشي زموږ دفاع وکړي، حالانکه چې دوی 70 کاله د پاکستان په تر قیادت لاندې د دوی ذهنونه جوړ شوي، د دوی ذهنیتونه جوړ شوي. په دې خاطر باندې نه پوهېږم چې دا هر څومره چې ورته نصیحت وکړي، ډېرو خلک راغلل. باچا خان بابا نه نیولې تر دانونه پورې ډېر داسې ملي خلک راغلل او دغو خلکو ته یې نصیحتونه وکړل، تاریخونه ور وښودل، د پاکستان ظلمونه یې ور وښودل. بیا هم همغه په خپل خره باندې چې بیا اوس هم سپاره دي، نو څه ورته ویل نه لرم. ټولې خبرې جنرال صاحب وکړي. ډېره مننه. مننه. حسن خان مهرباني. مننه مشر خیر اوسې. اول سلام بس جنرال صاحب ته، بس ټول مخکې نور سلام یو باچا کموال صاحب ته ټول ته سلامونه مخکې نه ویو. خبره دا کومه د حقیقت خلک چې دي دا نظر باندې دي چې د افغانان چې کوم دي دا ټول ټیرریست دي که نه، ټول 2 میلیونه هلته اوسېږي. نو دې دا ډېره غلطه نظریه ده. نو دې نه 2 میلیونه افغانان نشي کنټرولېدلی، نو دا 18 میلیونه به څنګه کنټرول شي؟ نو دا دې ډېر غلط سوچ دی. اوس یې روباسي. روژه هم د زما خپله کور هملته دی او اصل کې سامان مامان راغونډ کړی د روان یو. نو جنرال صاحب ته چې مخې ته بیا راشي هغه وروره زه یو پوښتنه درنه لرم، تاسو په کوم ځای کې اوسېږئ؟ موږ د دغه سره د پنجاب نه لږ دیخوا د خاص ورسره نوم یې دی که نه، خو ګوجرواله ورته یو فکر کوم د پنجاب ګوجروالې منځ کې اوسېږي دغه ځای کې. نو د مریم نواز د زنې لاندې د ځان رسولی خود به دې راباس. ولا جنرال صاحب موږ خپله غواړو چې به دغه ځای نه لاړ شو. خدای شته دومره سخت هم نه ده دا اوسه پورې، خو لکه یو شل ورځې نور هم وخت شته دی، خو موږ اوسه پورې بسترې تړلي را روان یو. څه کار کوې وروره؟ زه خپله ناروې کې یم، خو زما وروڼه چې دي هلته دغه دي د خپل رستورانټ لري. ګوره ښه، ناروې کې څومره وخت کېږي تا هلته ناروې ته تللی؟ 11 کاله کېږي جنرال صاحب. او پیسې پاکستان ته لیږي که نه؟ او بالکل هملته اخوا ته لیږم. نو ځکه کور هملته دی که نه. نو آفرین. زه د ګوره که نه زړګیه، زه چې وایم افغانان د افغانستان ته راسي 4.5 میلیارده ډالر د کال د دغه 20 میلیونه افغانانو په خاطر باندې صرف افغان مزدورکاران او چې دا په بهر او په عربه ملکو کې دي دا پاکستان ته خپلو فامیلونو ته لیږي 4.5 میلیارده ډالر. تو ښه نو تا فامیل راسي او همدغسې یو هوټل چې هلته یې جوړ کړی ده 20 کسان به ورسره کار کوي، دا په مای پارک کې یو هوټل جوړ کړي او ته له ناروې نه ورته سیرم چالان دی، نو موږ څه تاوان وکړو؟ بالکل جنرال صاحب بس یو مشوره به راکړي. بسترې هم تړلي که نه؟ څنګه دې تړلي که نه؟ بسترې هم تړلي دي انشاءالله. دغه لسو ورځو کې به شي انشاءالله. په خبر واورو اخلاص نه کوي. خدای ته وګورې او ورور ته دې ووایي ډولۍ درته نیسم چې بیرته اخلاص نه کوې. دلته په هوټل کې د هر شی چلیږي، یوازینی دال نه چلیږي، هغه نه تېر شه بس راځه ورته. نه خیر ته اوس مشوره هم راکړه جنرال صاحب، د هوټل کوم ځای کې خلاص کړو. زموږ ولا پلان دی همدغسې چې ودانه خلاص کړو که نه. د ولایت راتلو اول هوټل خلاصوې که کاډه راوړې؟ کاډه خو راوړه، هوټله ټول افغانستان دې په خدمت کې ده. سمه ده جنرال صاحب، مننه. خوشحاله انشاءالله. بس اسانه هماغه خو نه چې هغه ټک اخو نه هماغه یې مفاهیم هماغه دی که نه. دا ډېره ښه کمیونټي هم کوي، هغه ځینې ویډیوګانې به مو لیدلي اچوي چې ټک دا کیمره دې خلاصه کړي چې موږ یې وګورو چې هماغه حسن وروره زنده باد ژوندی اوسې ورور. ډېره ښه فهیمه خوشحاله اوسې نه په هر صورت باندې بس الله ډېره ښه کمنټري که په دا ویډیوګانو باندې بیا وروسته تاسو به کتلي باچا صاحب د ټولو ملګرو به کتلي ډېرې ښکلې ویډیوګانې که دا ځوان او ټول یې سره فالو کړئ ملګرو او ملګري ما پیژني. خیر زه فالو کړی یم. خیر اوس دغه انتقال کړئ، دغه پانګونه به انتقال کړئ خپل ګران هېواد افغانستان ته. فهیم افغانه ګوره ته بېنوبتي ډېره زیاته کې ښه باچا صاحب دا سړی درته معرفي کوو تواب لایف ما جوړ کړی د هوست دی. نو ستا څه پېژانده چې ما درته نه ویلي وروره؟
استاد پیژاند د سره بیا وای زه خدای په کور کې د بوغانو په جوړه کې کړه دا کور کې لبلبان خوشاله مننه متوابر اور خوشاله سم ته وخت را کو جانا سے بدلا هغه د کرکټ لوبي دای جوړه یا چې ټک خو ما غدای کنه جنرال چې درته مې خو د استواب سه ماته تازانه کوه جوړ کړی دی کوه سیمه قرآن مداخله هم هغه څومره کې هي یار مات یو د کسره لګل د نمبر راولې د پاس سره میډیر کار ده ښا مننه جان صاحب دا تا ما خیر مخه بل اکاونټ کې فالو کړی و پر کو استا اکاونټ بنو شاید اپ په کو دا غدا اوس مې درته ریکوست لګل د نمبر لګم الله دې جنرال صاحب پراو باندې هغه دومره فالوورز ټول کړی دي چې جنرال صاحب نه زیات ټول کړی دي بالکل هغه کې تقریبا په فالوور ان شاء الله جنرال صاحب بس فالو شي او بل سره غب لګو هر رساله دې عزتمن لره دا خپل څوک د وسه که غواړي کینه حسن خان او کزي هم خو خپل آزاد قبایل ورور حسن خان د غلان د چناز پاکستان کفتان د کڅ بالا دغه په سیاوه ویډیو جوړ کورور بیا ماته یار ویډیو نه د زړه د کومې جنرال صاحب ولا ډېر مړی جوړی کړی دا مې بس پاتې را نه دی جنرال صاحب پړې په جوړی کړی دی خدای والے د کرکټ میچ نشته یا نه خیر د یو ورته بیا لک پارش کا صحیح ده ان شاء الله و د خیر سره سبا صحیح پرش ورکو مستا په وینا سره ان شاء الله برابر کاغه ګرون کې ډیری وبو ولاړې وکنه که فکر دی وی دوی پکې میچ کوونه لکه وبو کې سړی میچ نه کوي کشته یې غلې لامبو کوي اوس غاز وبو پکې ولاړې وی هغه کپ هغه فائنل امتنوي وړ هندستان ته خدای دې دې بیخ کې شین کې الله چې شرمولې دي زمونږ کو نه کاسي وړي وی جنرال سے باغی باندې وب پاکول اوس پول نه دی راوړي واپس وو کنه انداز په هو تیا برو خیر ته بل کس راواله خیر په لاړ شو مننه وسکو خو خدای کینی کیره او کزي هم خو خدای زما واز راځي تاسو ته دا سره دې تادای کیده او صبر دکې هم دا بخت نیر د سینمي بخت نیر د فوجانو پښتنه وکړه تاسو فوجان یار دوی د فوجانو ټریننګ ورکړای دا نه د فوجانو ټریننګ نه زه د زړه د کومې جنرال صاحب ته دا مې ډېر زیات خواهش وو او الله نن پورا کو په کوم ځای کې په مکه کې ناسیم دا سلام می قبول کا تاسو ټول ته خو سپیشل جنرال صاحب ته بس مکه کې تاسو دعا وکړه ها او نور پاکستان کې لا 25 کروڑ کې د څوک نه پیدا شوی چې د جنرال صاحب سره خبري وکي او یای ملامت کی زه لیوانه نه مینوال دیم والا ما اوس در پسې هغه راخې په کده چې زرد ځان الله خاطر وکړه الله خاطر مکه کې ناسیم بس الله دې عزتمن لره دعا وکوي عمران خان را خوشي بس الله دې عمران خان تم دعا کوم او دغه غټ کور تم دعا کوم چې الله تعالی په خپل قدرتونو جوړ کړي امن پکې راشي خوشحالي شي دغه در په در افغانان په دغه کور کې یو شي په اتفاق شي پر ورولۍ شي دا هر څه یې د پاکستان دومره ډېرې قرضې دي په دعا او نه خلاصيږي چې دعا ورته ونه کې ګوره نه نو ما خو بګیر پاکستان نوم نه یاد کړه خو دغه قرضې خو مونږ په مستیانو کې لګاو کنه خو مونږ په یو ورځ کې ختمولای شو نشه ختمولای باور په اخلاص یقین وکړه زمونږ سره داسې میزایل چې خرڅې کو الله په یو ورځ کې به ختمې کو ماته موزایل ټول څه لا بوړي دي کاکا جان موزایل چې هغه بیرته جوړی کړلې دي والا کې به خي جوړی تاسو موزایل وسو غوښ دا د چاینا نه بهتر مال دی والله ټول دنیا عرب ملکونه خو تاسو هغه سکه زه د موزایل کې صادر ته کوم دی څنګه موزایل دی کا په 1965 کې بمبئی په وشتله چې شاټ کړي هغه عمل ته 14.5 فوجان مړ کړي خو څه ودرېګا نانور فوجان ویل و چې دلته دومره اړای دوړای کړي د بهارت خو به ختم کړي تاسو دې موزایل هغه زړه ټیکنالوژي او وخت ټیکنالوژي نه کمال صاحب د زړه د کومې ته سلام وایم اگر چې ډیر ویډیوګانو باندې ځکه کمنټونه جنرال صاحب تو پی چې دی هغه تاسو سره یو ډیره خطرناک وسله ده دغه د خدای د نواخلی هغه غواړي چې در ویلې ګو وینه دا څه کار هغه نو وړه د الله بنده نور څه وایا جنرال صاحب پتا کې تاسو خود کپیله ماشاءالله تاسو سره ډیر دی
نه مونږ سره دغسې بلا نشته. الله یقین وکړه شته. کله به دوبۍ کې او کله به یورپ کې. سعودیه ته نه راځې؟ نه راځم انشاءالله راځم. والله کله راځم. حج له به درځم انشاءالله. ګرمو تارو کې ګوتې مه وهم. که پاچا صاحب سړی مې شي په خیر راغلی غږ درځي که نه درځي څنګه غلی ناست یې وورو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. تواب زاده صاحب تاسو السلام ورحمت الله وبرکاتہ. نور مرګړو ته عزتمن اوسئ خوشحاله اوسئ. نو موږ چې شی وکړو نو چې تاسې خبرې کوئ او بیا چې جنرال صاحب یې په خدای رسېدی شي بس موږ خالي وه داسې ناست یو خبرې اورو ځکه د خو دا پیروي نیرو کوچې ډېر خوړلي پلار به ورته ټینګ شي. ویډیو تام کړې ده مام کړې ده او دا نور خو ګانګس میلاد ده پوه خبر هم دی اختر کې به تا دا خبره کړې د پاچا صاحب محترم زه د تا د په ویډیو باندې لږ وضاحت ورکوم. مونږ او تاسو د افغانانو ته که نور هېڅ نشو کولی دومره ورته چې د ته به په تبصره کې جنرال صاحب ته به په تبصره کې وضاحت به هغه ورکړې د خپل ویډیو. هو زه به پرې تبصره وکړم چې پاچا صاحب محترم د دغه خلکو نه دا کوم چې هلته پراته دي د زمونږ افغانان که 1 میلیون که 2 میلیونه دي دا نهایتا مظلوم خلک په دې چې دوی هېڅ په لاس کې نه ده. حتی هغه جلوس دوی حق نه لري چې وکړي. نو دوی ته داسې خبرې چې دوی هم راویستلی نه شي. دا کوم افغانانو چې هلته وخت تېر کړی پاچا صاحب هغوی ته معلومات کېږي چې دا ډېر بېرحمه حکومت ده. دوی د انسانیت ټول معیارونه تر پښو لاندې کړي دي. یو څوک چې لال مسجد کې په جومات کې باعفته خویندې په قرآن کریم ناستې په شهادت رسولی سي هغوی بیا هر کار کوي. پاچا صاحب چې کله دا 2-3 ځله د افغان مهاجرین له هغه جې نه دا لړۍ دې ویستلې ده زه تللی یم ته شاهد یې تا راته پیسې لېږلي دي چې ورشه. چې زه تللی یم زه له ډېر بد حالت سره مخ سوی یم. ما زه د خپل افغاني غرور له وجې نه زه دا حالت نشم رسینس کولی. ما زړه کې خو دردېږم. دا چې هلته ما کومې خبرې کړي دا مې د افغاني غرور د هغه د وجې کړي. تاسو غوندې افغانانو په خاطر مې کړي دي چې تاسو ونه ځورېږئ. پاچا صاحب دغه لړۍ ډېر په بېعزتۍ باندې دوی شروع کوي. ته پوهېږې چې داسې افغانانو چې حتی دې ته یې نه دي پرېښي چې هغه په کور کې خپل کالي راواخلي په موټرونو کې اچولي تورخم کې کته کړي دي. خپل پیغلې لورګانې بچان واړه واړه داتې پاتې شوي دي پلار یې تورخم ته رالیږلی لور یې تورخم ته لیږلی پلار یې هلته پاتې شوی. دا دومره ظالم او بېغیرت. دوی صرف زما او ستا بېعزتي غواړي چې ما وخت چې مونږ غواړو چې له دې بېعزتۍ ځان خلاص کړو را به شو دلته به لږ ورته دمه شو. دا افغانان ورونه به راوغواړو په والله که په الله تعالی رزق ورکوونکی د پاچا صاحب اول دا ته چې لندن ته تللی زه په دې پوهېږم چې هلته به تا د شپې ځای نه درلوده. زه پوهېږم چې تا به لوږې تېرې کړي. زه پوهېږم چې تا به کالي نه درلوده چې وایې غوندې. اما نن الحمدلله تا همت کړی هلته د ځان ته ځای جوړ کړی ځان ته د نوم جوړ کړی ځان ته یو کار لرې. نه تنها خپل فامیل 10 فامیلو ته نورو ته هم کومک او مرسته کوي. دقه چې هر افغان له عبدالله نه نیولې تر ما پورې. زما مور ما ته قصه کوي چې کله سرې لښکرې افغانستان ته راغللې او دلته ظلمونه اوج ته ورسېده زه معما نه لرم. وایي مونږ په دې لارو پیاده تللو وزیرستان ته دا د پښو تلو مو پوستکی واچو څو وارې تڼاکه سو په پښو مزل مو نشو کولی. دا حالت په ډېرو افغانانو باندې تیر شو. اما مونږ مجبور مونږ خپلې خاورې ته مونږ د وزیرستان ورونو ته ورغلي. هغه زمونږ د وجود برخه ده. نن څنګه مونږ له فقر نه ویره ولرو چې یو سړی فقر ځپلی ده هغه د له فقر نه وویرېږي. د یو سړي چې کور بمبار شوی یو پکې پاتې هغه نن بیا الحمدلله هم کار لري روزګار لري هم بزنس لري هغه د له داسې حالت وویرېږي. له داسې حالت نه خو د هغه څوک وویرېږي چې په شیدو په پراټو راغټ سوي. نو ولې مونږ دغه افغانانو ته نه وایو چې راځئ قربان مشم. دا د تا په ننګرهار کې پاچا صاحب څومره مځکې دي شاړې پرتې دي که نه. دا زمونږ په لوګار کې داسې زتر دی چې دا راغلی د افغانستان دی وکته چیرته د زراعت دا د خوشتېپې کانال هم چاته جوړ کړی ده. خو دغه خلک به راشي دوی ته انګېزه ورکړو چې ته مه ډارېږه وطن دی ده راشي بېرته منډه کي راشي بېرته منډه کي راشه دغلته ودرېږه خدای پاک به تا ته رزق درکوي. ته کوشش وکړه افغانستان یو زراعتي ملک ده
تنار رومیان مونږ کرو وروره کوز هغه ته چې لاړ شي ټول بادرنګ او ګلپای ده راځئ دغه خلکو ته انګېزه ورکړو چې ته زراعت کرې انګور په پلاستیکو کې مه اچوه پاچا صاحب دغلته مونږ غرق یو چې د انګورو سیزن چې مونږ یو خروار 80 منه په 4000 افغانۍ خرڅوو دا اوس یو من په 300 افغانۍ ده یو من 10 منه 3000 افغانۍ شولې او د انګورو په سیزن کې یو خروار په 3000 افغانۍ څوک نه اخلي ولې مونږ یخې خونې نه لرو ولې مونږ پیکینګ نه کوو ولې مونږ تنار رومیان کرو بیا د پتورخان په لاره کې وروره اوبه ترې نه رواني انار چې د میوو سلطان د پاچا صاحب دلته خلک اچارو دپاره یې نه اخلي په والله ما تا ته ویډیو نه وه کړې 1 کیلو یې په 10 افغانۍ باندې په دکان کې خرڅېږي باغ والا به یې په څو خرڅوي دا ته په لندن کې یو انار په 10 یورو اخلي ولې زه پیکینګ نسم کوی د ترکیې انار روان دي د افغانستان نه دي روان ولې د انارو په سیزان کې افغانان دا انګېزه نه لري چې زه د انارو سیزان ده زه نور یو شی نه خورم د انارو په سیزان کې مونږ کیله او ام خورو کیله او ام خورو د انارو په سیزن کې په هوټلونو کې په ودونو کې په خیراتونو کې انار نه ورکو ما او تا کیله او ام ورکو ولې انګېزه نسته نو ملک څنګه جوړ سي دا اوس ته د امریکا د بنس کمپنۍ یا د هغه کمپنۍ چې دا راسه په افغانستان کې موټر جوړ کړي انجینران به درته جوړ کړي اخلي په چا هغه امریکایي موټر اخلي بنس له امریکایي بنس نه که ورته جوړ که ولا که یې واخلي دا اوس بوینګ طیاره جوړ که خلک وایي دا افغانستان جوړ کړی ده زه ولې موږ خپل تولیداتو ته ارزښت نه ورکوو اوس دغه ډرینګ څه شی ده چې دا په 60 په 80 په 80 په 1.5 افغانۍ پورې ده غریب سړی هم اخلي غرر وروره سر ته یې واړوي یو من انار په 1.5 نه اخلي په 80 روپۍ چڼې ورسره وهي او دومره بوتل په 1.5 افغانۍ اخلي ولې چې دې ځوان ته موږ انګېزه نه ده ورکړې زه څنګه وکولی شم چې دا خو پرېږده چې د جاپان د رئیس جمهور د میز په سر باندې کم از کم زما د قرطاسي کاغذ پروت په خپلو دفترو کې نه لرم اول خو زه خود محوره سم په خپلو دفترونو کې دا رواج کم افغاني تولیدات پې باندې خرڅ کم پس له هغه به بیا نورو سره غږېږو او دا اوس ننګرهار نیولې تر کابله تر هراته دا د کوټو د رنګ شرکتونه د پاچا صاحب چې بهترینه رنګ جوړوي دا اوس دغه خلک د بلیک بازار والا مارکیټ والا ترجیح خارجي رنګونو ته ورکوي دغه نه استعمالوي زه چې د کوټې او رنګ خپله نه استعمالوم خپل د هیواد سمټ نه استعمالوم سیخ ګول نه استعمالوم قرطاسیه نه استعمالوم حتی پمپر خارجي استعمالوم بوټ او لونګیو دا څادر د ما د افغانستان تولید نه ده چې په دې سر مې ده کمیس پرتوګ مې د افغانستان رخت نه ده نو ته بیا ما ته هیواد جوړې بیا به افغان مهاجر راځي دلته به کار کوي سر له سبا ته دغه انګېزه خلکو ته ورکه چې افغاني تولیدات موږ د رختو د تولید کارخانې لرو مه استعمالوه جاپاني مه استعمالوه پاکستاني دا اوسه پورې موږ به سریلاک ماشومانو ته پاکستاني ورکوو وطن جوړوم وطن خو په دې نه جوړیږي چې بس وطن جوړوم ټوله ورځ سندره وایه وطن 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 ولاکه جوړ سي فرنیچر خارجي قرطاسیه خارجي قلم خارجي لونګۍ خارجي غوری چې پلاو پکې خورم قابلي خارجي دسترخوان مې چې اوار کړی خارجي وروره ګله ټیشو پیپر خارجي هغه لاس چې پې پاکوم هغه خارجي میوه مې خارجي وریځې مې له خارج نه راغلي غوړي مې له خارج نه راغلي بیا وروسته وایي ډوډۍ مې خوړی او دعا وکئ الحمدلله الذي اطعمنا وسقانا الحمدلله الذي هغه وخت وایي چې په دې دسترخوان د ټول د افغانستان تولیدات پراته وي زه دوبۍ ته تللی یم د ټولې نړۍ مارکیټونه هر یو خپل ځای لري څوک یو جرب څوک دوه جرب د نړۍ مارکیټ ورته وایي داسې ښه نوم یې ده د ما له یاده ووته د 200 هیوادونو تولیدات هر یو په خپل هیواد کې کوي زه ګرځېدلی یم پاچا صاحب قسم په خدای د روسانو بازار ته تللی یم د امریکانو ته تللی یم د هندیانو ته تللی یم یوازینی مارکیټ د افغانستان چې د دنیا بهترینه شیان پکې وو هغه څه شی بادامو پستا و کاجو و انارو بهترینه میوه زعفرانو سپیغولو یونانی دواګانې چې څومره د افغانستان په مارکیټ کې وو په دا ټوله نړۍ په مارکیټونو کې ما ونه لیدل د چی شي دپاره یې هلته مارکیټ جوړ کړی دې دپاره خو یې نه ده جوړ کړی چې فضول خرچې وکړي هغه وکړي دغه په خاطر یې کړی چې افغاني تولیدات خلکو ته وښیي بهترینه قالین پاچا صاحب 20,000 $10,000 قیمت د افغانستان قرقولۍ
پوه سولې بس مونږ په دې خوشحاله لونګۍ مې د ورېښمو ده 3,500 افغانۍ د خبر نه یم چې چا جوړ کړی ګټه د چا جیب ته ځي خو زما 10,000 تنخوا ده 3,500 افغانۍ زما په لونګۍ باندې ځي 2,500 روپۍ پاتې سولې دا 3,500 خو لاړلې په خارجي تولیداتو باندې ما په لونګۍ واخیسته 200 روپو عطر اخلم خارجي تسبیح اخلم خارجي جوراب اخلم خارجي بوټ اخلم خارجي 2,000 افغانۍ مې دلته لاړلې پاتې شولې 4,500 افغانۍ 4,500 افغانۍ کې مې په 200 یو څادر واخیسته یوه مې زیرپیراني واخیستله کور کې مې زنانه ته لږ سامان واخیسته په 10,000 افغانیو کې ته قسم وکړه چې ما څومره په داخلي تولیداتو باندې ورکړي دي یو 200 روپۍ چې را سره پاتې شي هغه کیله اخلم هم اخلم بیا ځان ته وایم چې زه نر افغان یم زه د احمدشاه ابدالي لمسی یم راځه سر په ګریوان کې کاته که چې دا نن روژه ماتي کې ما څه شي د افغانستان خوړلي دي کوم شی مې د افغانستان استعمال کړی ده دغه برق چې زه رڼا ته ناست یم دا د افغانستان نه ده دا د موږ دپاره د شرم خبره ده دا د کوم برق رڼا ته چې زه ناست یم دا د افغانستان برق نه ده خود به په ما خلک ملنډې وهي ما ته به مهاجر وایي خود به ما ته بېغیرته وایي خود به ما ته دوس او خاین وایي ځکه زه ملامته یم په کوم ګیلاس کې چې زمزم څکم هغه زما نه دي راوښیه په ټوله نړۍ کې د عمره پاتې هېواد چې لکه افغانستان څه ده هغه ټوپک باندې چې خارجی ولم کالتوس یې نسم پیدا کولی نیسم جوړولی په کومه چانټه کې مې شاجوري ښه هغه د ما نه ده له کوم راخت نه چې چانټه جوړه شوې هغه د ما نه ده په کوم تار چې ګنډل شوی هغه د ما نه ده په کوم ماشین چې ګنډل کېږي هغه د ما نه ده سوچ په کار ده که نه دا کوم یو چې د هېواد او د افغانیت چغې وهي او اتلان دي خو په دغه تېرو 50 کلونو کې دې راوښیي چې موږ خپل فوز ته د خپل داخلي تولیداتو نه څومره امکانات ورکړي دي هغه بوټ چې د موږ د فوز په پښو دي هغه هم د افغانستان نه دي دغه خبرې پلانکی ښه سړی ده او پلانکی داسې ده او اشرف غني غل و نه و پلانکی خراسان غواړي زه چې در بدره سم خود به یې غواړي مشر رور چې لیونی سي کشران خود تی نه ځي مشر رور چې معیوبه سي کمزوری سي په سترګو ړوند سي کشران خود کور بیلوي پلار چې مړ سي بچي یتیمان سي خود هر یو په خپله لار ځي خو چې په پلار کې طاقت وي مشر رور مضبوط وي مشر رور په اقتصادي لحاظ ستن میخې وهلی وي بیا د کشران ووایي چې زه ځم مشر خو در بدره ده سوری سوری ده تیکه تیکه ده ایبي ایبي ده